فکر وکړئ تاسې کوڅه کې روان یې او یو څوک په مخه درځي او درته وایي چې 50 تقسیمې 5 مساوي کیږي له خانه خالي سره. دا د تقسیم پوښتنه ده. تاسو دې ته د ضرب د پوښتنې له نظره څنګه ګورئ؟ نو مونږ وایو چې هر څه چې خانه خالي ده هغه ضربې 5 دا مساوي کیږي له 50 سره. نو یوه لاره چې مونږ دا لاس راوړو دا ده چې مونږ وایو چې څو ځلې د هغه نامعلوم څو ځلې 5 مساوي کیږي له 50 سره. مونږ پوهیږو چې 10 ځلې 5 دا مساوي کیږي له 50 سره. نو 50 تقسیم 5 به مساوي شي له 10 سره. نو په دې هیله چې تاسو اوس د دې ترمنځ اړیکه وګورئ. نو 50 تقسیم 5 مساوي 10 کیږي او 10 ضرب 5 مساوي 50 کیږي. او تاسو کولی شئ دا په بله طریقه هم وکړئ. داسې چې 50 تقسیمې 10 دا مساوي کیږي له څو سره؟ 50 تقسیم 10 مساوي کیږي له 5 سره. مونږ څنګه پوهیږو؟ مونږ داسې پوهیږو چې مونږ وایو 5 ضرب 10 دا مساوي کیږي له 50 سره. ښه همداسې وړاندې ځو. اوس که چیرې مونږ ته څوک په مخه راشي بیا درته ووایي چې نامعلوم تقسیمې 2 دا مساوي کیږي له څو سره؟ دا مساوي کیږي له 9 سره. نو دغه نامعلوم به څو وي؟ نو لکه دې غوندې که چیرې مونږ فکر وکړو 50 تقسیم 5 مساوي کیږي 10 سره. نو 10 ضرب 5 به مساوي شي له 50 سره. همدارنګه یو نامعلوم تقسیم 2 مساوي 9 دی. نو مونږ وایو چې 9 ضرب 2 دا به مساوي شي له څه شي سره؟ نامعلوم سره. نو هغه 9 ضرب 2 مونږ ته معلوم دی چې څو کیږي؟ 9 ضرب 2 مساوي دی له 18 سره. نو دلته به 18 تقسیم 2 دا به مساوي شي له 9 سره. او دې سره مونږ ته دغه د دې ترمنځ اړیکه راښکاره کیږي. 18 تقسیم 2 مساوي کیږي له 9 سره. 9 ځلې 2 مساوي کیږي 18 سره. نو 18 که چیرې مونږ د 2 په ګروپونو ویشو مونږ ته به څو ګروپونه په لاس راشي؟ 9 ګروپونه. یا په بل عبارت 18 که چیرې مونږ په 2 ګروپونو ویشو نو په هر ګروپ کې به مونږ ته 9 عددونه په لاس راشي. ښه اوس بیا بل مثال کې ګور تاسو بیا کوڅه کې روان یې او بیا یو بل کس په مخه درځي درته وایي چې 12 تقسیمې یو نامعلوم دا مساوي کیږي له عدد درته وایي چې له 3 سره. 12 تقسیم نامعلوم مساوي کیږي له 3 سره. دا مونږ څنګه لاسته راوړو؟ یوه لاره همدا ده چې مونږ وایو 3 ضرب نامعلوم دا مساوي کیږي له 12 سره. نو دلته لیکو چې 3 ضرب نامعلوم دا مساوي کیږي له څو سره؟ 12 سره. نو مونږ ویلی شو چې 3 ضرب کوم عدد یا څو ځلې 3 مساوي کیږي 12 سره؟ مونږ وایو چې 4 ځلې 3 دا مساوي کیږي له 12 سره. نو 4 ځلې 3 چې مساوي شي له 12 سره نو 12 تقسیم 4 به مساوي شي له 3 سره.